अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज़्ज़तमंदो په गुजरावाला کې د اتو کالو یو نوجوان چا ډیر بې دردۍ سره قتل کو. د دې نوجوان ګناه سوه، مور یې ډیره زیاته جاړي او مور یې اوس څه وایي. که تاسو د دې پوره معلومات حاصلول غواړئ زمونږ ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او زمونږ ویډیو خوښه شوه زمونږ روشنی کلیک سبسکرایب کې او بره ټلې نشان ووهئ. نورو معلوماتو دپاره زمونږ ویډیو تاسو ته به ډیره په اسانتیا سره راځي. عزتمندو په ګوجرواله کې یو نوجوان د اتو کالو چا ډیر بې دردۍ سره قتل کو. هغه نوجوان سار د کوره ووتو چې غرمه شوه نو رانلو. کور والې ډیر زیات پریشانه شول. چې غرمه شوه مور یې ویل چې زما زوی خو رانلو. کور والې په لټون باندې لاړ. کور والا ورپسې ډیر زیات وګرځېدل خو پیدا یې نه کو. بیا مازدیګر چا کلی والا پیدا کو او کور ته والله راوستو. هغه چا ډیر بې دردۍ سره قتل کړی او مور چې کله زوی په داسې حال کې سیګو په مور باندې څه چل وشو. مور یې اسپتال ته بوتله. مور یې چې کله د اسپتال نه راوسته مور یې هغه قاتل پسې ختمونه شروع کړل. مور یې ډیره زیاته فریاد کوي او ډیره زیاته جاړي. مور یې وایي چې زه انصاف غواړم، زما د زوی ګناه څه وه چې چا ډیر بې دردۍ سره قتل کو. دې د زوی ګناه هیڅ هم نه وه. سار د کوره ووتو او غرمه چا ډیر بې دردۍ سره قتل کو او بیا مازدیګر پیدا شو. ورپسې اوس ډیر زیات ختمونه کوي. دا ظالمان دا قاتلان د دې مور ازار به وخی. مونږ له دا پکار نه دي چې مونږ اسې بیسه قتلونه کوو. دا وه زمونږ نننۍ ویډیو. کو دا ویډیو هم خوښه شوي زمونږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلې نشان ووهئ. نورو معلومات دپاره به زمونږ ویډیو تاسو ته ډیره په اسانتیا سره راځي. والسلام.